ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د مصالحې شورا وايي د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د ټولنې مشر یوسف قرضاوي د مذاکره کوونکو ډلې له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي دوی د نړۍ د دیني عالمانو له هغه فتوا چې په افغانستان کې جګړه مشروعیت نه لري ملاتړ کوي. طالبانو د مصالحې شورا د دې اعلان په غبرګون تر اوسه څه نه جوړي. هندي پولیسو د ځان وژنې قضیه کې د تلویزیون یو خبریال نیولي. که څه هم د امریکا د ټاکنو ټولې رایې نه دي شمېرل شوي خو ټرمپ د امریکا په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه. د امریکا د ټاکنو د قانون له مخې ګټونکي نومان باید لږ تر لږه د الکترول کالج 280 رایې خپلې کړي چې ټرمپ دا مهال 214 او سیال یې جو بایډن 200 الکترول کالج رایې خپلې کړي دي. کابل ورځپاڼو د روانې جګړې او پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو اغېز په اړه لیکنې کړي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم د پوهنتون د حملې مسؤلیت د داعش ډلې منلي خو افغانستان حکومت د پړې ګوته طالبانو ته نیسي. نو طالبانو ته پکار ده چې له دې توره ځان پاک کړي. د ټرمپ وایي موږ به د امریکا سترې محکمې ته د خپلې بریا د ساتنې لپاره لاړ شو تر څو د ګټنې نومان معلوم